دا لمانځه فضیلت ذکر کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک ته وی زه د تا پناه غواړم په خدای پاک د داسې امیرانو نه چې د ایمان وروسته راځي ظالمان وي، د دغه نه پناه غواړم چې خدای دې په تا باندې نه مسلط کړي. داسې امیران راځي څوک چې دوی په دربارو ګرځي، هغه امیران په دروغو خبرې کوي، دغه خلک دیغه تصدیق کوي، هغه امیران ظلم کوي، دی دیغو سره مرګرتیاوي کوي په ظلم کې. نو دا سړی د ما امتی نه د زه د نبي نه یم، تشدید ده. او حوض کوثر ته به په ورځ قیامت باندې ماته رانشي. څوک چې د داسې امیرانو دربارو ته بیخي ورتلو نه یا که ورغیم خو حق ورته ویله، تصدیق د دې د تکذیب نه کوه، ظلم نه منې کوه، معاونت د دې په ظلم کې نه کوه، نو هغه د ما امتی د زه د نبي یم، په قیامت کې هم د ما حوض ته راشي. دغه ځای نه یوه مسله راغله، دا سنت طریقه ده چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي، د ظالم په معاونت نه کوي، د مالدارو به د مالداري په لحاظ باندې مرګرتیا نه کوي. سنت طریقه ده. چا چې سنت پرېښو د نبی علیه السلام د حوض نه به محروم کیږي، لکه شفاعت نه چې محروم کیږي. دغه ځای نه وایي معلومیږي دا خوارج، دا روافض، دا معتزله، دا مبتدعین ټول به د حوض نه محرومي په ورځ قیامت باندې، چې نبی علیه السلام به د خپل حوض نه اوبه نه ورکوي. الله دې وساتي. وروسته اوس د لمانځه ځای راځي. حضرت کعب بن عجرة ته نبی علیه السلام لمونځ برهان ده. چا چې په دنیا کې لمونځونه کړي په قیامت کې د ده په ایمان واضح دلیل ده. او روژه ډال ده، سپر ده، ډال ده. په دنیا کې سړی د ګناهو نه ساتي، ډېرې ګناوې د شهواتو د وجې نه وي، چې روژه نیسي که شهوات کمزوري کېږي د ګناه نه ساتل کېږي، په آخرت کې د عذاب نه ساتي سړی خلاصېږي. او صدقه د خدای د غضب اور مړ کوي، لکه اوبه چې اور مړ کوي. چې صدقه سړی وکړي، هر انسان په قیامت کې د حشر په ورځ باندې کل امرئ تحت ذل صدقته، هر سړی به د خپل صدقې تر سوري لاندې ولاړي، چې څومره صدقه کړې ده هلته به په قیامت کې په ده باندې سوري یا 500 کاله ورځ چې لمر یو میل رانږدې وي او د خلکو خولې تر خولې راپورته شوي، کوز په مځکه کې په 40 غزه پورې رسېدلي، خو د ده باندې به خپل سایوان د خپل صدقې ولاړ وي، د قیامت هغه ګرمۍ نه به خلاصي. او د خدای غضب اور په مړ کېږي. او حرام چې څوک وخوري، کومه غوښه چې په حرامو باندې پیدا شي په هغه باندې اور اولاده، چې یو وارې به په اور سوځي، دا معنی دغسې به جنت ته مخکې نشي داخله ده. یو وارې به د دغه حرامو سزا ورکول کېږي چې د ده وجود دا غوښه چې په حرامو شنه شوې ده چې دا په اور باندې وسوځي، بیا خو به د ایمان په برکت بیرته جنت ته ځي. نو لمونځ دا د قیامت پر د فضیلت لمانځه اصلي مقصود باب چې د سړي په ایمان باندې به یو لوی دلیل موجود وي، برهان به وي، نور به وي، د خدای پاک په حضور کې په دنیا کې هم برکتونه ډېر دي او په آخرت کې.